د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه د ولسمشر غني تازه خبرې د ولسمشر غني خبرو څنګه ګاونډیان حیران کړل دا چې تازه غني څه ویلي دي د افغان ځانګړو ځواکونو په اړه دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. افغان ځانګړي ځواکونه په سیمه کې دویم پیاوړی ځواک دی. په دې وروستیو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بحثونه ګرم شوي دي، خو په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو لخوا د امنیتي ځواکونو تلفات په بېساري توګه لوړ شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د ټیټ په نوم د امریکا له یو بنسټ سره په وروستیو څرګندونو کې ویلي دي چې افغان ځانګړي ځواکونه د سیمې په کچه دویمه درجه پیاوړي ځواکونه دي او په وینا یې د خپل هوایي ځواک په مرسته خپل امنیت ښه ساتلی شو. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. په ورته وخت کې له امریکایي لوري سره د طالبانو د سولې د هوکړلیک برعکس په افغان امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه په بېساري توګه زیات شوي دي چې هره ورځ ګڼو امنیتي سرتیرو او ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي. ټاکل شوې وه چې له امریکا سره د سولې له تړون وروسته به طالبان د تاوتریخوالي کچه ټیټوي، خو برعکس دغې وسلوالې ډلې خپل بریدونه او تاوتریخوالی زیات کړی دی. په دې وروستیو کې هدفي وژنې هم زیاتې کړي دي او تر اوسه یې ګڼ شمېر دیني عالمان، قومي مخور او د ټول هغه د نظر خاوندان چې پاکستان ضد دریځ لري په نښه کړي دي. ولسمشر غني ویلي له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه هیڅ ملاحظه نه لرو او په وینا یې افغان ځانګړي ځواکونه اوس په سیمه کې دویمه درجه ځواک بلل کېږي او افغان هوایي ځواکونه هم درې چنده پراخه شوي دي چې دوی ټول د خپل هیواد امنیت په ښه توګه ساتلی شي. نوموړي همداراز ټینګار کړی دی چې امریکا که له افغانستان څخه وځي نو باید د خپل امنیت په هکله هم غور وکړي، ځکه په وینا یې د افغانستان څخه په ناببره توګه وتل به هم ښایي دوی ته لوړه بیه پرې کړي. ښاغلي غني د طالبانو په هکله هم ویلي دي چې دغه وسلواله ډله د افغانستان یوه برخه ده او په وینا یې اوس دې ته اړتیا ده چې خبرې ورسره وشي او د هیواد جوړولو ته یې ګډ دریځ را او بولي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.